ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو ون ورډ کلاس دی یا ام اس ورډ چې ورته ویل کیږي دا نومونه مو ویلي ول زه راځم په رن کمان کې ون ورډ را اوپن کوم صحیح ده ون ورډ مې را اوپن کړ راغلی تر انسرټ پورې او انسرټ کې راغلی ټیبل مو را انسرټ کړو صحیح ده ته تیر ځل مو چې ویلو ټیبل ډیزاین مو تنه ویلو چا سره کوم مشکل شته نن راځو ته نوایو ټیبل ډیزاین کې نه دغه بل ټیب چې کوم یو دی لی اوټ دی کوم یو لی اوټ دی لومړی موږ سره دی سلیکټ شری سلیکټ دا سلیکټ دی کنه زه غواړم دا سیل سلیکټ کوم راشه ګوري سلیکټ سیل دا کوم سیل کې زولاړم مو د دې سیل کې ولاړم کنه زه غواړم دا سیل سلیکټ کوم نو ګور راځم سلیکټ تا او په سلیکټ کې چې راځم سلیکټ سیل دا سیل سره طریقه یا دا ډبل کلیک تاسو وکړئ دې سره هم در سره سره کیږي ها ګوره دا سیل لیفټ کلیک باندې وکړئ ها ناس دی کنه راغلم ډبل کلیک ګورم دا چیر سره سلیکټ شو پامر سره دلته بہت رہیږي پر کرسر دلته یو کلیک وکړئ بس پر یو کلیک سره هم سره څنګه کیږي دا سلیکټ کیږي صحیح ده بل خبره موږ سره چې په ټیبل لی اوټ کې شری موږ سره هغه چیرې وای چې سلیکټ کالم دا کالم را سلیکټ کړو کوم ځای کې ولاړم په دې کالم کې ولاړم کنه موږ ویل چې رو دا پروت دی او کالم دا څه ولاړ دی هغه ته پام نه کنه چې غواړم دا کالم سره کوم یو طریقه خدا دلته به ودرېږي او لیفټ کلیک وکړه دلته چیرته ودرېږي دا پاس ګوره دا کرسر نه څه غشه غونډي جوړېږي زه غواړم دا سلیکټ کوم راشه دا سلیکټ غواړم دا سلیکټ دی بر سره کې درې ګوره دا سره سلیکټ شو پام دې ورسره زه راځم ما ورته راشه نه سلیکټ رو دا ټول رولر سلیکټ ګوره د دې څه نه دي څه پوښتنه کوز دا نه کنه زه غواړم دا ټول سلیکټ کوم یو خو طریقه دا ده چې دلته راشه لیفټ کلیک سره دا لیفټ کلیک مې ولې کنه دا څنګه کوم دا سې ډریګ صحیح شو بل طریقه دا ده چې دې څه هم تاسو دې څه هم دا لیفټ کلیک سره دا سې ګوره کولای شي صحیح ده یا بل طریقې دې سلیکټ نه کولای شي راځي سلیکټ رو سلیکټ ټیبل ټول ټیبل سره سلیکټ کنه ګوره دا ټول ټیبل سره سلیکټ شو پامره کچې را تاسو ټول سلیکټ نه غواړي یا بل طریقې چې دا نه خاطر ښکاري دا مثبت راځي دې باندې کلیک ګوره دا سره سلیکټ شو پامره ور سره دې ځنه دا سلیکټ شو په دې سلیکټ کې مشکل څه سره بل خبره ویو ګریډ لاینز دي مثلا دا موږ سره ټیبل دی کنه زه غواړم چې دې ګریډ لاینز فقط را سره کار شي دا ګریډ لاینز ما ورته څنګه کړل ویو صحیح ده زه اوس دلته راځم او ورته وایم په دې ټیبل ډیزاین کې دلته راځم چیرته ودم دا بارډر چې بارډر دی کنه ټیم بارډر را سره ختم کړه نو بارډر چې وکا نو بارډر راځم دا ټول سره کوم مال ته ورته وایم چې بارډر سره شو بارډر کې چیرته راشم نو بارډر نو آیا دا کوم چې راغله دا موږ بارډر نه نه دا بارډر نه دی بارډر کې نه مال لري دا ګریډ لاینز دي چې موږ سره ګریډ لاینز دي دا موږ سره په پرنٹ کې نه راځي چیرته نه راځي په پرنٹ کې ګورې زت کنټرول پی آیا په دلته شته کوم یو نشته کنه ګورې دا په کوم ځای کې استعمالېږي ها کنټرول پی کې زره تر راغله فار ایگزامپل زه دا ګورې زیاتره په دې کوېسچنو کې استعمالېږي زه مې چې وات از computer so show computer the MCQs کې دا ډېر استعمالېږي so show computer what is computer computer شری لاندې اول لاندې څه لیکي راته وایي چې اول چې شو موږ سره زه راځم دلته ورته وایم چې راشه انسرټ په انسرټ کې چیرته راځم ټیبل ته راځم ورته وایم راشه سرور دانه ته څنګه کا انسرټ کا دا دې سره کنه دلته په دې اول کې لیکم چې یو چې موږ سره ورته وایم فور ایگزامپل computer is electronic so show دا سیمبولیکل په ټیب باندې دی بل ته ورځم چې ورته وایم computer mouse دا څه ورته وایم چې شو دلته راځم ورته وایم چې بل پارت دا بل سره دلته راځم ته دا سره ولیکم سیدا زمدار دې څنګه کوم دې دا کاپی کوم کنټرول سی سره دا کاپی کوم کنټرول وی سره به ته پیسټ کوم نو ګوره دا څه دا پښتنه موږ سره جوړ شو لګا اوس کې چې زه دا کنټرول پی پرنٹ اور کوم نو ګوره پرنٹ کرا سره دا څه کوي پام لري ور سره کوي زرا زما کنټرول وی دا مې تر ټوله ورکه کول راوړل دا څه ورکه کرا غیر سره کنه دا ورکه شو مثلا کچېره زه دا پرنٹ کوم کنټرول پی نو ګوره هغه ټیبل ما سره کوي کنه زه ورته منا د سیمه کوا دا ټیبل د را سره نه ښکاري فقط د دار سره په مستقیم ډول راشي نو ګورئ زه دلته چې ورته وایم دا مې سلیکټ کړ د دې ځای نه کنه زه چیرته راځم دلته لی اوټ ته راځم چیرته لی اوټ کې زه ورته وایم چې راشه بارډر چې څنګه کا نو بارډر کا چې کا نو بارډر کا او دلته په دې لی اوټ کې ما ورته چیرته ګورئ د ګریډ لاینز ګورئ ګریډ لاینز اوس چې شته دی نشته دی کنه بارډر نو بارډر کړ زه راځم دا ورته وایم چې راشه ګریډ لاینز را سره کا دا ګریډ لاینز ما د پوهې لپاره چې لپاره دی زما زه ترڅو پوه شم چې دا کارم یا دا رو تر دغه ځای پورې سره صحیح و دا پاس دی کنه زرا سلیکټ کوم لازم دې نه دا مې سلیکټ کړ صحیح زه ورته ما چې راشه څنګه کا ډیزاین تر ازم ورته ما بارډر څنګه کراته نو بارډر یې کړ سره سی شو او دلته لی اوټ تر راشه ته چې ګریډ لاینز را سره وخایا
زدام سره کوم راځي دا مې ډیزاین سلیکټ کړ ټیبل ډیزاین تراغلم چې کړه سره نو بارډر چې کړه سره بارډر مور د ورکو ګریډ لاینز په لګېدلې دا نه مو سره کنه دا ډیزاین سلیکټ کوم ټیم بارډر څنګه کا نو بارډر کړه سره چې کا نو بارډر او ګریډ لاین څنګه کړه سره ولګو وزرا د کنټرول ټی وهم ګوره هغه لاندې سره شتلې اوس نشته کنه ولی دلته خو ما ته ښکارا کوي دا چې دلته را ته ښکارا کوي دا چیرې بارډر نه دي دا ګریډ لاینز دي چې دي ګریډ لاینز ما د پوهې لپاره په دې باندې پوه شئ کچېره تاسو دغه چې ورکه جوړوي نو دې نه پکې ګټه اخیستل شي ګورئ یو ټول په یو نه خراب کچېره تاسو داسې راځي کنه چې دا تاسو جوړوي دلته لاندې ځلې کنه کومه کنه فور ایگزامپل زرا ما و مې کل چې 1 what is دلته مې لیکنه وکړه کچېره اعظم جوړته مې یو دا شو اوس ټیب باندې کلیک کوم لازم ورته بل دا شو سی شو غیر منظم ډول باندې راځي سیدا معنا دا ده د دې لاندې ګوره د دې لاندې سیدا داسې راغلی په داسې منظم کې چیرته هغه سم ځان نه لیکو شاید دا دې خواته مخکې وروسته سره راشي سیدا نو دا ګریډ لاینز د دې لپاره استعمالېږي ورته وایي چې دا ګریډ لاینز را سره وښایه که مخه یې راشه کلیک نه لرې کوي بېرته در څنګه کوي لرې کوي در سره سی شو ګریډ لاین نه کلیک لرې ګوره ټیبل شته دی خو ګریډ لاینز ورڅخه ختم شول پراپرټیز ترې په باره کې معلومات راته ښیي چې دا ټیبل پریفرډ ویث څومره اندازه ولري دا سنټر کې راشي سی شو د دې لیکنه مو کوو که نه الایمنټ چېرته راشي سنټر کې راشي ښي خواته دې راشي سی شو ټیکس راپینګ ټیکس یې کوم پلو راشي اراوند دا بیا موږ سره وروسته را روان دی سی شو ټیکس ډایرکشن دې کوم خوا راشي لیفټ ټو رایټ د دې نه هم ورسره خبره زه ورته راشي دا ټیبل سره په دې ځای کې واخله نو ګورئ داسې ځای کې منځ کې راسره واخله پامره ورسره دا موږ سره پراپرټیز کې پره بل ډرا ټیبل موږ ویلو چې خپل ځان یو ټیبل جوړو مثلا دا ټیبل دی مثلا کنه راځه زه ورته مدل ته راسي واخله دلته راسي واخله سی شو دا موږ سره ټیبل شو اوس ارایز بیرته پاکوم راځه ګوره دا چې کلیک وکم دا پاکه ارایز دلته ارایز واخله ازدار سره پاکه سی شو بیا راځم ورته مزدام وړم پاکم دلته دا بس لیکوي چې دا دوه سره کار کوي ښا ارایز سره زمداري کنه زه ورته راشه دا سره پاک پامره سره زه ورته فور ایگزامپل دلته درېدلې ما کنه زرا غل مدلته دی ډیزاین کې ما چې بارډر مې ورته آل بارډر کړم دا مې ډیزاین سلیکټ کړ او دلته مې ټول بارډر ټول ورته ورکړ سی شو آل بارډر ورته دا ورکړ کنه لیاوټ تر ازم ورته راشه اریز یې کړه سر څنګه کا اریز کا وزه ورته مدلته راغیو سهزه اریز کوم مدارې کنه رازدار سر څنګه کا دلته اریز کوم دا سلیکټ ډیزاین هم اریز باندې کلیک کړه چې هم در سره اریز کیږي اریز دا دومره سهزه اریز کوم وګوره دا صحت نه لري شو پامره سره دا اریز خبره بل خبره ډیلیټ ته چیرې ډیلیټ زرا زما دلته بلګ یو ټیبل ته بلګ شیډینګ ورته ورکوم ها دراغله ما دته می داسې شیډینګ ورکوم دا مې دې ځنه سلیکټ کړ داسې یار سلیکټ شو کنه دومره سلیکټ شو کنه راځم ما دې ټیبل لیاوټ نه دی ډیزاین ته ورته مراشه شیډینګ ورته ورکړه دې ته داسې شیډینګ ورکړه سی شو دا چې مور کنه دی بر سر د چی ورکوم دلته به یو بل شیډینګ ورکوم شیډینګ تر ازم دلته مراشه ته داسې ورکړه سی شو وز دیتا به هم یو شیډینګ ورکوم دلته براشم ته ما دیتا داسې سور اخلا وز ګوري زه غواړم چې دا سیل ډیلیټ کړم چې کوم ډیلیټ لیاوټ تر ازم چیرته ازم ډیلیټ تا وای ډیلیټ سیل اصل تر ډیلیټ کا وای شیفټ سیل لیفټ دا سیل کوم خاطر وي چپ خاطر وي ګور هغه سیل ډیلیټ کړو دی خو نه څنګه کړه کاش کړ پامره ور سره زرا زمو ته ډیلیټ راته کا ډیلیټ څنګه وکا وایم ډیلیټ کرا سره ډیلیټ سیل تراشه او سیل نراشه وای سیل اپ دا سیل ته چیرته وسه بره وسه راشه کلیک وکا وګوره هغه سیل چې وای ډیلیټ خدا نوري بره ویل ډیټا ردی شي بره در سره یې ښه لازم سیل ته ورته مسل کې چی شي وکا ډیلیټ انټایر رو دا ټول رو را سره ډیلیټ کرا شته باندې کلیک وګوره هغه یو ورو کم شو پامره ور سره زورته مننه راشه ډیلیټ تراشه په ډیلیټ کې چیرته راشه ډیلیټ سر تراشه ورته ما ډیلیټ انټایر کالم دا ټول کالم دا ولاټ دی کالم کنه دا راته ډیلیټ کرا شي کلیک وکړه ګوره یو کالم را سره کم شو پامره ور سره دلته ډیلیټ دی چې دلته راشه ګوره ډیلیټ کالم ټول کالم را سره ډیلیټ کا ما یو کالم دی خبره دنه مو کړل سې شو چې بیا ورته راشه ډیلیټ رو دا ټول رو را سره ډیلیټ کړه دا پرته چې مې دا رو دا پر سره ډیلیټ کوي چې راشه ډیلیټ تا ډیلیټ ټیبل ټول ټیبل ودار سره څنګه کوي چې راځم ډیلیټ ټیبل ډیلیټ شو کنه چې کنټرول زد باندې کنټرول زد وهي بیر تر سې شو دا مې سره خبره حاضر اعظم ما بل خبره انسرت ابوف دی مثلا مکسره دا دی کنه دا دی دین ز بر غواړم چې یو کال یو رو را سره اضافه شي انسرت بلو ابوف باندې کوي ګوره دوه شو سره پانه لري انسرت بلو د دین ز غواړم چې لاندې او دا نظم ته انسرت کوم انسرت بلو باندې کوي ګوره دا لاندې سره راځي سیدا بل خبره وای چې انسرت لیفت دا نه مکسره کنه ځوان چې چپ خواته یو بل کالم در سره اضافه شي راشه انسرت باندې کوي کنه ګوره چپ خواته اضافه شي پامره سره انسرت رائټ کی خواته اضافه کړه دا نه مکسره کنه دی کی خواته یو اضافه شي زه ګوره درېدل دلته ما خاطر دینه کی خواته څنګه شي سره یو اضافه شي ګوره یو اضافه شي سره
پام ور سره مشکل پکې چا سره شته ګوره دغه دوه چې دی کنه دا روغان لپاره استعمالي دا پرتی چې دی او دغه د کالمونو لپاره کالمونو اضافه کوي ورسره سې شو روزن کالم ګروپ کې کار ختم شو بل خبره ده مرج خبره ده مرج اصل کې یو ځای کول ته کی اوس دغه ځای کې دی کنه فور ایگزامپل هغه ځینې ځینې کې تاسو کو ګور دلته لیکلې وي شهرت سیرا زرا زما دغه مرج دا مې دې ځنه ورسره سلیکټ کړ چې مې کړل سلیکټ مې کړل لاس کنه دا سره مرج کړه چې مرج سلمان کړو کا ګوره هغه سره مرج شو زلته ورته لیکنه کوم چې افغانستان صحیح شو افغانستان دا مې ولیکل کنه زرا زما دا کنټرول اس سره مې سلیکټ کړ ګوره کنټرول ای سره مې سیده کوم سیرا نو دا ما مرج کړو تا زغواړم دا غلان نور مرته مرج کوم راځم مرج دا مرج مې کوکا سیرا مشکل چا سره شته سپلیټ سیل دا سیم سره جوړا کوس دا زری کنه زغواړم دا سیم سره جوړا کوم راشه سپلیټ سیل وای څو تر راشه نمبر ټوکا ګوره اماغه یو سل کې رسل شی او بل دواره وز دا نه کنه زرا زما سپلیټ سیل دا راته څنګه کا جوړا کوته ما 15 تر راته جوړا کا او څو روغانی 15 کالمونه راته ورته یو روغان دی یو رو کې رسل ځکه نو ګوره هغه کې دنه څو کالمونه رسل پنځه کالمونه رسل سپلیټ ټیبل وز دې چې ولاړې مګر زه ته مده لاندې ټیبل دی بیل شو دا پازي بیل شو اوس یو دی کنه دې چې زه ولاړم ګوره درته ما راځه سپلیټ ټیبل دی ټیبل سره څنګه کا سپلیټ کا ګوره هغه ته څنګه شو هغه کوم ځای چې ولاړې ما غیم لنډ ور سره راکېست سیرا چې چیرې زرا شم بدلته ودرېږم دې چې کو درېدلې ما کنه زه ته ما راځه دی لیاوټ ته او په لیاوټ کې راځه سپلیټ ټیبل ته ګوره هغه پاسې نور په خورو دی خو ته لاندې داتې نه لاندې راغی پام ور سره چې د لیاوټ کې راشه ما دا مرج خبر اټو فیل دی اټو فیل څه کار کوي اټو فیل کوم یو دمو ویل سپلیټ سیل د سیل مو سره مکمل شي شو اټو فیل ټو کنټینټ دی فیل کدا خبره موږ دلته پر انسرټ کوم کړي وها دلته رائټ کلیک وکړو دلته راغلو انسرټ ټیبل تا وګورئ دلته ویل چې اټو فیټ کالم ویټ اټومیټ چې څومره دی دومره اتومات چې کومه دی دومره دی کنه ټو کنټینټ څومره مالک کوله ما غلی کنه په اندازه ولا څنګه کیږي خوريږي او ټو وینډوز دی وینډوز ساحه څنګه کرا سره فټ کا سیدا نو دلته بیا ویل پیر ته وایم کا غیبه نشته سیدا نو ګوره دالته مو سره راغلی ما یو خبره زغوالم چې روغانو تر منځو دا دی کنه د دې دغه شی اضافه کما زرا زموږ ته مې تر منځ باید فاصله ډیره شي راځي دې نه کلیک کوو ګوره خاطه شو پام دې ورته زغوالم چې راشه دا کالم چې کوم لري داري کنه دا د لیک سره غټ شي روغان شي شو کالمونه ګوره له کالمونو تر منځ شي سره دا فرق سره راغی ګوري غټ شو سره پام ور سره ډیسټریبیوټ روز تاسو دا دومره غټ کړی کنه ځکه مرا سره روغان ډیسټریبیوټ خپل اندازې ته وشه ګوري هر یو خپل اندازې ته وشه مطلب د شي چې تاسو کله یو دانه غټ کړی وي دا غواړي چې بیرته خپل ځای ته وسی نو ډیسټریبیوټ روز باندې کلیک کړه دریم ډیسټریبیوټ کارم دا کالمونه راته اوس دا کالم غټ دی کنه زرا زموږ ته دا کالم را سره بیخي ورکه کدا زرا غلم دلته می دا ورکه کړ دا کالم می هم څنګه کړ دلته راته ما ورکه دا شوړ کې شو کنه زغالم چې دا ټول په یو اندازه را سره څنګه شي ډیسټریبیوټ شي زرا زموږ دا مې ریجن سلیکټ کړ او ټیم ډیسټریبیوټ کالمون ټول څنګه کړ ډیسټریبیوټ کنه ګوره په داسې اندازه کې سره واسه پام ور سره ګوره هغه دلته موږ مرج کړو ځکه له مشکل ور سره ورکړ سي راغله لومړی ان مرج کې پرې کې سره مشکل شته ها زما کنټرول اس سره سلیکټ کوم را بشم دا مې دې ځنه ختم کوم راځم انسرټ ته انسرټ کې دومره لیکنه ما واخصه دومره کالم ما واخصه دا کالم ما راځه سیدا په دې لیاوټ کې بل خبره چي الاینمنت دی الاینمنت لومړی کوم خاطر فور ایگزامپل دراغله مو لیکل چې علي خان شي علي خان لومړی خبردار چې دا علي خان چې کوم یوري دا بر سر کې راوړو بر سر کې کوم سره راوړه چپ خواته راوړه بر سر کې راوړه خو بر سر کې چپ راوړه ټاپ لیفت چې دی ټاپ لیفت نو دم بر سر کې راوړه بر چیرته راوړه منس کې را سره ټاپ سنټر ګورې منس سره سره پام ور سره بر سر کې راوړه خو بر سر کې کوم خان راوړه خي خانه کوم خانه خي خانه راشه ګورې خي خانه شو پام ور سره ورته منس کې راوړه خو منس کې کوم خان راوړه چپ خانه راوړه ګورې دلته چپ خانه منس کې راوړه منس کې سنټر کې راوړه سنټر به سنټر ګورو د دې تر منځ منس کې راو داسې ولاړم منس کې صحیح شو ورته منس کې راوړه خو منس کې کوم خاطا خي خانه سیرا ورته باټم بیخ کې راوړه خو بیخ کې کوم خاطا چپ خانه بیخ کې راوړه خو بیخ کې کوم څه کې سنټر کې او بیخ کې راوړه خو بیخ کې خي خانه نو ګورې ټاپ الاین center سیشو الاین ټاپ سنټر او ورسره چې دی ګوره ټاپ لیفت سنټر دا چې ټاپ لیفت الاین چې و الاین ټاپ لیفت الاین ټاپ سنټر او الاین ټاپ رائټ سیشو چې شری بل مشره الاین سنټر لیفت الاین سنټر سیشو بس فقط سنټر دی دوار سنټر شو الاین سنټر رائټ سیشو الاین باټم لیفت الاین باټم سنټر او الاین باټم رائټ سیشو نو زیاتره وخت مخسره سنټر دی چې اسمه دی ګوره ته سنټر کې سره سیشو مشکل چا سره شته اوس بل خبره موږ سره د ټیکس ډایرکشن اوس مثلا دلته راځي کنه دلته ما شی ولیکل زراغله ما دلته پښتو کې ولیکل چې شماره چې ولیکل شماره مې داسې ولیکل
صحیح شو شماره مې ولیکله که نه زه چې لاندې راځم شماره لیکم نو شمارې ته دا ما سره 1 شو دا 2 شو دا 3 شو نو دا خو ډېر غټ ځای نیولی زه غواړم چې دا کالم څنګه کړم داسې کوچنی کړم څنګه کړم داسې کوچنی کړم نو چې زه دا کوچنی کوم دلته ګورئ ما سره نه کوچنی کېږي کوچنی کېږي را سره خو هغه لیکنه هم شاید څه وشي او کومه لیکنه چې موږ کړې ده هغه هم شاید را سره لږ مشکل ورته ورکړي صحیح ده نو ګورئ دلته موږ سره دا دی که نه زه راځم ورته دا سلیکټ کوم ګورئ دا موږ سره لږ مشکل ورکوي ښه دا ولې نه کېږي اوس دې ځای پوره وله نو اوس زه ورته وایم چې راشه دا شمېره را سره څنګه کا داسې پرته راوله دا به زه سلیکټ کړم له دې ځای نه صحیح شو ټیکسټ ډایرکشن ته راځم ګورئ بدله شو پام ولې ورسره زه راځم دا له دې ځای نه لږ نور هم داسې ورسره ګورم داسې لږ نور تنګه هم ساحه ورسره تنګېږي دې سره صحیح شو داسې راوخلم نو ګوره دا ساحه ورسره څنګه کېږي د مخکې په پرتله ورسره څنګه شوه لږه کمه شوه اوس دا داسې نه غواړم داسې راسره واخلم نو ګورئ داسې نه غواړم داسې راسره واخلم ګوره هغه عادي حالت ته سیل مارجن څه معنا چې د دې خط او د دې سیل دا ورته موږ سره خط دی که نه ټیکس دی او د دې سیل تر منځ فاصله څه شي راځم سیل مارجن ته وایي څومره فاصله ټاپ 12 خانه څومره فاصله ورته ورکړئ راشه ورته 12 خانه دومره فاصله ورسره صحیح شو لاندې خوا نه باټم نه دومره ورکړه لیفټ خوا نه دومره ورسره ورکړه صحیح شو او ورسره رایټ خوا نه ښي خوا نه دومره ورکړه راشي ډیزاین اوکې نو ګورئ هغه د شمارې هغه د لیکنې او د دې کالمونو د دې لیکنې او د دې سیل تر منځ څومره شو فرق ډېر زیات راسره راغی مشکل چا سره شته دی بله خبره سوټ دا ورته نه ختم کړو صحیح شو سوټ دی سوټ اصل کې څه ته ویل کېږي سوټ اصل کې ترتیب ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي ترتیب ته موږ ویلی وو که نه فار ایګزامپل زه راغلم دلته مې ورته ویلي چې ا چې مې ورته ویلې دلته مو ولیکل چې A صحیح شو دلته مو ولیکل چې B صحیح شو دلته مې څه ولیکل C مو ولیکل زه راځم په ټیپ باندې به لږ دا نور هم واخلو صحیح شو دومره مو واخیستل که نه زه دلته راغلم ورته دلته مې ولیکل چې ABC مو ولیکل که نه ورته یې راسه F راواخله صحیح شو دلته راغلم فار ایګزامپل Z راواخله دلته راغلم B راواخله دلته راسي B دا راسره راغلم پام ولې وکړه زه ورته دا په ترتیب راسره راولم نو دا ما سلیکټ کړ هلته خو عادي خبره وه که نه دا ما سلیکټ کړ راشه چېرته راځم لیاوټ ته په لیاوټ کې چېرته راځم سوټ ته صحیح شو سوټ څنګه وکړه په چې شیر سره سوټ وکړم په A باندې کې چې باندې ورته هم کالم 1 باندې چې باندې دغه لومړني کالم کې سره ټاله دی باندې کړ ټیکس دی کې چې ورته اسندینګ کې ډیسندینګ اسندینګ باندې N تر Z پورې د Z نه تر F نه ورته N تر Z پورې راشه ډیزاین اوکې ګوره موږ سره څنګه شو A B ګوره موږ وختي غلط ورته کړو کنه A B B راځي C او C پسې به وروسته F او ورپسې G او V او Z ګوره Z را سره به وختي مو Z پاس نکړو کنه نو هم دلته تاسو په حساب باندې هم دا کولای شئ سی شو بل ورپسې ریپیټ هیډر رو په کوم وخت کې کارول کیږي دا په داسې وخت کې کارول کیږي زبر شمار کنټرول ان سره به یو نوې ډاکومنت واخلم دلته زه راغلم او ورته ویل ټیبل ته په ټیبل کې راغلم انسرټ ټیبل ته په دې کې ورته ویل چې څو کالمونه را سره واخله ورته ویل فار ایگزامپل یو 10 کالمونه واخله څو روګانې سره واخلي صحیح شو ورته راشه 200 روګانې سره واخله دې ځنه انسرټ اوکې نو دا کالم شو کنه دا لومړنی کې فار ایگزامپل ورته ما چې نمبر ورته ما چې نیم صحیح شو دلته ورته ما چې فادر نیم صحیح شو فادر نیم ورته ویلې ان ا ام ای فادر نیم ټیب باندې ورته ما چې فار ایگزامپل پوسټ مې ورته ویلې بل مې ورته ویلې چې سیلری صحیح شو سیلری مې ورته واخستله نه بل مې ورته ویلې چې بل چې موږ سره فار ایگزامپل فون نمبر دی ان یو ام بی ار فون نمبر صحیح شو بل مې ورته ویلې چې دبليو ورک نمبر صحیح شو ورک دبليو او ار کې ورک پی ایچ مې ورته ویلې کمه بل راغلم مدینه مې ورته ویلې چې فار ایگزامپل دا مې ورته ویلې کنه یا فی مې ورته دلته ویله صحیح شو ایشورنس یا داسې نور معلومات مې ولیکل دلته راغلم دا مې ورته نور ولیکل دا دلته نور زه راځم دې ته یو چې ورکوم یو سټایل ورکوم دا مې راوستلې کړ کنه شیډینګ ته راځم ته مې راشه شیډینګ کې دې ته داسې یو سټایل ورته ورکړم پام لري ورسره داسې نه راشه داسې یو سټایل ورته ورکړو داسې سټایل سره واخله صحیح شو الاین ته راځم کیمرا ټول ډیټا راته منځ کې راغله اوس داسې منځ کې راغله کنه ځکه چې ته اوس دلته راشم په دې دویمې خانې ته ګورې آیا د دې دویمې ورقې په اول ځای کې دا موږ سره راغلي دي نه نو زه به بیا داسې کوم چې راځم به نیکوم چې نمبر او نیم او دا ټول شیان ګورې دلته کنټرول پی ته زه وهم ګورې په لومړنۍ ورقې کې شته راسره که نه زه راځم ته دویمه ورقه راته وښیه آیا هیډر رو شته دی موږ سره نشته دی نو زه ورته داسې وکړه چې هغه هیډر څنګه که راسره زه به ویو ته راشم تاسو ته به نور هم ښکاره کړم ښه ویو ته راځم ورته یم چې راشه ملټیپل پیجز ګورې په دې لومړنۍ ورقه کې شته دی او په دې دویمې ورقه کې هیډر رو نشته زه ورته یم داسې وکړه دا هیډر رو ما یو ځل جوړ کړه په ټولو ورقو کې راسره راوره نو چېرته به راشئ ریپیټ هیډر رو ته به راشئ دلته به کلیک ورته وکړئ داسې ګورې ټولو سره څنګه شوله پام ولرئ ورسره کنورټ ټو ټیکسټ او دا موږ سره بیا دلته راځم اوس یې ورته وایم مخکې موږ خبره داسې کړې وه که نه دې وي کې به زه راشم پیج به یې کړم پیج ورته به یې کړم
مو خبره داسې کړې وه چې دلته پرې انسرټ کې زه راغلی یم دلته مې لیکلی فار ایگزامپل لیکلی مې چې نیم مې لیکلی او دلته راغلی یم چې سیلري مې لیکلی وه سیشو سیلري دلته راغلی یم نوره ډیټا مې هم لیکلی وه دلته راغلی یم لیکلی مې چې علي دلته راغلی یم پوسټ مې ورته وایي سیلري مې ورته ویلې چې دومره سیلري ده دلته راغلی یم نمبر مې ورته رسول ورکړی بیا مې دلته لیکلی چې خان د ده سیلري دومره سیشو دا مې ورته ویلې چې د څوم نمبر دی دلته راغلی و 3 سیشو دلته مې نور هم لیکلی زه غواړم دا ټیبل ته بدل کړم دا مې دې سلیکټ کړ انسرټ ته راغلی انسرټ کې ټیبل ته راغلی ته به شی بدل کړ ورته ویل چې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل شي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې مو کلیک کړو کنه راځه دا بدل کړه سره ګوره دا بدل شو اوس یو کس وي چې دغه مو کنورټ ټیکسټ می ټیبل ته بدل کړی کنه زه غواړم چې بیرته دغه ټیبل چې کوم لري دا بیرته ټیکسټ واوړي نو لیاوټ ته راشي لیاوټ کې چیرې راشي کنورټ ټو ټیکسټ بیرته ټیکسټ بدل کوي چې په کیسه باندې ټیکسټ راځه ګوره هغه سره پامر سره غیر سره څنګه کړ ختم کړ صحیح را مشکل سره بل خبره موږ سره دی هغه موږ سره چیرې په دې کې موږ سره فارمولې دي چیرې موږ سره فارمولې زرا شمه وګورم چې دلته موږ سره چیرې فور ایگزامپل راغلی مدا شو موږ سره صحیح شو راځم ورته پیج را سره واخله پیج ورته را سره واخله صحیح شو دا پیج شو اوس ګورئ فارموله ده بل چیرې موږ سره فارموله ده که نه زه مثلا زه راغلم ما دلته مې ولیکل چې دا دی 9 را سره واخله صحیح شو دومره ډیټا موږ ولیکله زه ورته یم چې راشه زه غواړم چې دا برني سره حساب کوم نو فارمولې ته راځم دا موږ سره بیا اکسل کې راغلي سم ابو فاضل سره سم کوم او راشه کلیک وکړه نو ګورئ وایي پاس ټول دومره شول صحیح شو زه راځم وایم 15 او دا دی 15 دا څو شل راځي که نه زه راځم دلته چېرته فارمولې ته ورته یم ته لږ دا راته فارمولې ته راشه سم وایي سم کړه څه رقم سم کړه ابو دا پاسې کومې دا راته سم کړه راشه کلیک وکړه نو ګورئ شل راځي حساب یې درته وکړه زه راځم ورته یم دا دی که نه دلته مې ولیکل چې شل بیا راغلم دلته مې 9 مو لیکل دلته 15 دلته مو لیکل دا زه ورته یم راشه چې دغه راته دې خواته چې کوم ویلي دا زه غواړم حساب کړم سم فارمولې ته راځم ورته یم سم کوم خواته دا لیفټ ګوره خپله به یې لیکلی که چېرې دلته نه ولیکلی راشه ایکول واخله ایکول SUM واخله چې ایکول SUM واخسته کنه دلته بچو کې قوس بخلاص کې چې وګه قوس خلاص کوم خواته ډیټا د غواړي جسم کې لیفټ چپ خواته LEFT دلته به قوس برته څنګه کې ور باندې را باندې باندې دلته به راځي څنګه اوکې کنه ګوره دا ټول وې دومره اتیا سره پام ور سره نو دا ټول دا فارمولې دا بیا موږ سره ان شاء الله ایکسل کې را روان دي د سره موږ سره لیاوټ ختم شو بل ویډیو کې ان شاء الله بیا مخکې